بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولواک سترواک او لایزال رب په سپېڅلي نامه ټولو راغلو برخوالو ته هرکلی ښه راغلاست. درویش صاحب ته، کاموال صاحب ته ډېر د خوښۍ ویاړ ځای دی چې یو ځل بیا سره د ادب پر ټغر راټولېږي او د زړه خواله سره کوو. د کاموال صاحب په شتون کې او د نورو ادیبانو ملګرو په شتون کې به دا موضوع زما له علمیته ډېره لوړی، خو بیا هم هغه خپلې ګوډې ماتې خبرې خپله کومه تجربه چې له دغې موضوع موږ اخیستې ده هغه به انشاءالله در سره شریکه کړو چې ادب او ژورنالیزم سره رښتیا هم ګډې اړیکې لري او که نه جدا دي سره. راځو پیل له دې کوو چې انسان یو ټولنیز مخلوق ده او دا په ټولنه کې اړیکو ته ضرورت لري. انسان ټولنیز مخلوق ده او بغیر له ټولنیزو اړیکو نه د ژوند نشي کولی. انسان نه یوازې دا چې خپله له خپل همجنس یا له خپل انسان سره اړیکو ته اړتیا لري، بلکې طبیعت سره هم د اړیکو پاللو ته دی اړ ده. ان له حیواناتو سره هم دی مجبور ده چې باید اړیکې وپالي او دغه اړیکو ته کار وکړي. دغه اړیکې به مثلا یا درون فردي وي یا به بین الفردي وي یا به مثلا یو اړخیزې وي یا مثلا انسان په خپل درون کې په یو اړیکه کې یا هم مثلا که بین الفردي اړیکو ته راځو نو دی به هم اړیکې پالي او دغه اړیکو دپاره به مثلا دی ویناییزه یا هم بیانیزه ژبه کاروي او که مثلا په لیکنیزه بڼه دی خپل پیغام او خپل هدف یا د خپل فکر یا د خپل اړیکه دی له چا سره قایموي نو مجبور دی چې دی به لیکنه کوي او د لیکنې لارې به دی خپل هدف پیغام تر نورو رسوي. دغه اړیکې بیرته په ژبه باندې ولاړې دي او که چېرته موږ مثلا غواړو چې اغېزمنې او ښې اړیکې ولرو نو دلته لازم او ضروري ده چې باید ژبه ښه زده کړو. موږ یو اصطلاح کاروله په دغه پوهنتون دوره کې به موږ ته ویل چې ښې خبرې صحیح دي که خبرې ښې کول. ښې خبرې کول، خبرې ښې کول دا تقریبا زیاترو یو رقم جمله ګڼله چې مثلا ښې خبرې کول یا خبرې ښې کول. یو څوک د فطرتا دی ښې خبرې کوي و یو څوک ده چې هغه بیا دون روزل شوی ده، په ځان کار کړی ده، د خواري زحمت ګاللی ده، دی هغه ناسمې خبرې هم ښې کوي. دی هغه خپل پیغام د ژبې د زده کړې او د ادبیاتو د ښې روزنې او ښې پالنې په نتیجه کې هغه ناسمې خبرې هم په داسې یو ښه شکل وړاندې کوي چې خفګان نه رامنځته کوي، پیغام په ډېر ښه ډول انتقالوي، همدارنګه غوښتنه ډېره ښه ترسره کېږي. نو دلته ده چې ځینې ناسم عکس العملونه نه را پیدا کوي. دغه ټول مسایل که راونغاړو نو دا د ژبې پورې تړاو لري. نننۍ موضوع هم همدې ته ځانګړې شوې ده چې مثلا ادب او ژورنالیزم آیا ګډې اړیکې سره لري که نه لري. مخکې له دې چې د ادب او ژورنالیزم اړیکو ته راشو راځو په لنډ ډول ادب تعریف او تر هغې راوروسته بیا ځو د ژورنالیزم په وړاندې. استاد عبدالحی حبیبي وایي چې ادب هغه ښېګړه ده چې خلک له خطاو نه ساتي، له بدیو نه یې ژغوري. مخکې ما یادونه وکړله چې مثلا کله کله موږ ناسمې خبرې ښې کوو یا داسې خبرې دي چې هغه باید ښې وشي، نو په همدې خاطر ځو د ادب پر لور باندې. نو همدغه که چېرته موږ ادب زده کړو نو هغه ناسمې خبرې موږ کولی شو په سم ډول یا په ښه شکل سره وړاندې کړو. دی وایي چې دغه ادب بیا د انسان د خوی او خلق پورې هم تړاو لري. ورسره تر څنګ لغوي معنی بیا حذب او تهذیب اخیستل شوی ده او همدارنګه د یو شي یا د یو څه یا د یو چا پرتله کول یو څه سره او همدارنګه یو کس د یو چا لایق ده، یو څه د یو څه لیاقت لري که نه لري. داسې یو څه استاد ویلی دي. اصطلاحاً وایي هغه پوهه ده چې انسان په خپله وینا او همدارنګه پوهه کې بیان کې دی له خطاو څخه ژغوري. دا د استاد عبدالحی حبیبي تعریف ده. استاد ګل پاچا الفت بیا ادب د حذب له کلمې نه اخیستلی ده او د بې عیبه په معنی یې راخیستی ده.
مثال دې ته د ونې ورکړی چې کله مثلا د ونې شړل او هغه ناسم هغه بیکاره لرګي یا شاخونه پرې کېږي پاکه سوتره اصلاح کېږي. نو ګل پاچا الفت بیا ادب د اصلاح شوي په معنا راخیستې ده. پوهان صدیق الله رښتین مې وایي چې د عربو د کلمې یا د عربو د لغات له مخې ادب بیا پوهې او ځیرکۍ ته وایي. دی وایي چې مثلا ادب بلنې ته وایي او په هر څه کې اندازه ساتلو ته ادب وایي. دا خبره هم تقریبا تصدیق شوې ده او موږ ثبوت ته رسولې ده. کله چې مثلا موږ شعر لیکو نو په شعر کې د بیتونو ترمنځ د سیلابونو هغه اندازه دا خپل یو ټاکلې اندازه ده. که یو بیت مثلا 12 بلم بیت 12 که یو مثلا 14 بل بم 14 نو دلته د خبره هم تصدیق ته رسیږي. بیا په ادبي اصطلاح دی وایي چې ادب په دوه ډوله ده. یو نفسي ده چې اخلاقی فضیلت هم لري او بل هم بیا ژبنی ده چې دغه ژبنی ادب خاص ژبنی اصولو د ګړېدنې یا خبرو کولو ته ځانګړی شي. یو بل کتاب کې بیا راغلی چې په بیلابیلو بڼو د الفاظو کلماتو په وسیله د خپلو احساساتو عواطفو همدارنګه افکارو تعبیرولو او څرګندولو ته ادب وایي. تعریفونه بیخي زیات دي. که زه تعریفونو ته ډېر پاتې شم نو دا به وخت زیات ونیسي. زموږ د کابل پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هغه بیا وایي چې ادب د انسان د ذهن او تخیل د هغو هنري الفاظو زیږنده ده چې انسان ته د ژوند یا بشري ژوند نیمګړتیا ورپه ګوته کوي. دلته په دې کې تعریف کې چې دې تعریف باندې زه وروسته بیا هم غږېږم او دلته د ژورنالیزم سره چې کوم تړاو او تړښته په دې تعریف کې شته ده. یا هم مثلا بل ځای بیا وایي چې یو ژبنی هنر ده چې واقعیتونه په انځورونو کې وړاندې کوي. دا یو بل تعریف ده. راځو اوس ژورنالیزم ته. وبخیل ته یو څه بل هم پاتې شه. ادب د یو ملت ملي شعور ده. دا هم پر ځای تعریف ده. پر دې وروسته راځم او هغه کومې اړیکې چې د ادب او د ژورنالیزم ترمنځ دي په هغې باندې به هم بیا د دوی تړاو سره وړاندې کړو. ژورنالیزم دا د فرانسوي کلمې ترکیب ده. په انګلیسي ژبه کې ورته ژورنالیزم وي، په عربي کې ورته صحافت وایي، په پښتو کې موږ ورته خبریالي وایو، څه نور معادل نومونه زیات دي. دا وایي چې دغه ژورنالیزم د دوو کلمو نه اخیستل شوی ده. ژورنال خپله روزنامچې ته ویل کېږي، وی ټولګې ته ویل کېږي، یا هم د ورځنیو معلوماتو هغه بستې ته ویل کېږي. او ازم بیا دا مکتب ده. وی موږ ته تعریف دا راکمل شو چې دا څونه تعریفونه ما راخیستیم دی راخیستی. یعنې دلته که چېرته دغه تعریف ته راشو چې ژورنالیزم د ورځنیو پیښو ټولګه یا د ورځنیو معلوماتو هغه روزنامچه یا کتابچه. اصطلاحاً تعریف داسې راخیستی چې د یوې پیښې له ټولو اړخونو څخه له هر ډول لاسوهنې پرته، له هر ډول کم ارزښت کولو پرته خلکو ته د خلکو خبرول او خلکو ته د دې موضوع نشول دا ژورنالیزم ده. یعنې د ورځنیو واقعاتو څخه خلک خبرول چې په هغې کې کمی زیاتی ونه شي، افراط تفرید پکې ونه شي، څه چې راواقع شوي دي، څه چې بیخ شوي دي هغه خلکو ته رسول دا ژورنالیزم ده. خو دغه رسول بیا د ژورنالیزم په مختلفو ژانرونو مختلفو قالبونو کې ترسره کیږي. د ننګرهار پوهنتون استاد داود وفا بیا وایي چې هغه ټول فعالیتونه چې د خلکو د خبرونې او پوهونې لپاره د ډلهییزو ارتباطي وسایلو پر مټ ترسره کیږي دا ژورنالیزم ده. او یا مثلا بل ځای کې بیا داسې تعریف راخیستل شوی چې ژورنالیزم د وخت او ټولنې عکاس ده. ژورنالیزم د وخت یا د حالات یو رښتینی ژوندی تاریخ ده. بل ځای کې به وایي چې ژورنالیزم انساني ستونزې او د مسایلو د پیژندلو او د هواري د هڅې نوم ده. یعنې دلته دغه تعریف که چېرته راواخلو پاسنی تعریف چې ما مخکې مې یادونه وکړه چې استاد زیرک راخیستی و چې د ادب له تعریف سره په محتوایي لحاظ باندې یا د ادب له مخې وبښئ د هدف له مخې نه تقریبا یو شی ده، یو پیغام انتقالوي. یو بل تعریف یې مهم هغه ده چې ژورنالیزم د درغلګرو او سیاستوالو د مهار او خلکو ته د هغوی د ورپېژندلو وسیله او مسلک هم ده. نو دا
د ژورنالیزم تعریفونه. راځو ځینې خلک دی اوس هغه تړاو ګډو اړیکو ته راځو چې ځینې خلک ژورنالیزم له ادب نه لرې ګڼي او ځینې بیا وایي چې نه ژورنالیزم او ادب ډېر توپیر سره لري. یو تعداد بیا نور دي چې هغوی نه ژورنالیزم او ادب سره ګډې اړیکې لري. ژورنالیزم د ادب له بطن څخه راوتی ده او یو د بل لازم او ملزوم ده. نو دلته ادب د احساساتو او واقعاتو د بیان وسایل بولی یا وسیله بولی. همدارنګه ژورنالیزم هم همدغسې. دلته بیا هغه هدف د دواړو سره یو اندازه یا په محتوایي لحاظ سره جلاوالی ولري، خو په ټوله کې ویلی شو چې ادب او ژورنالیزم ګډې اړیکې سره لري او د خپلو ګډو اړیکو پر مټ باندې خلکو ته خپل پیغام خلک له ورځنیو پیښو واقعیتونو او تودو موضوعاتو څخه خبروي. هغه ادب ده او که ژورنالیزم ده. په یو بل ځای کې لیکلي وو چې ادب او ژورنالیزم سره خور او ورور دي، د دوی جلاوالی اصلا نشته ده. موږ ته په د پوهنتون په دور کې هم چې ویل شوي چې دغه د ادب تاریخ له کوم ځای نه شوی یا د ژورنالیزم تاریخ له کوم ځای شوی ده. د ادب او ژورنالیزم هغه تاریخچه که راوسپړو داسې څه نه دي ویل شي چې پلاني په لومړي ځل د ادبیاتو بنسټ کېښوده یا هم د ژورنالیزم بنسټ پلاني ایښی ده او په پلاني وخت کې ایښی ده. نو دا دواړه انساني پدیدې دي، د انسان په فطرت کې نغښتې مسلې دي. انسان د پیدایښت سره دی تخیل پرست و، دی ذوق پرست و، د ذوق درلوده، د په ټولنه کې هغه د طبیعت نه یو خوند اخیستی او لذت یې اخیسته او بالاخره د په خپل هغه مزاج کې رنګیني لیدله. نو انسان فطرتاً د ادب سره یو تړلی څه ده یا ادب د انسان په فطرت کې ځای پر ځای شوي څه دي. همدارنګه ژورنالیزم ممکن ژورنالیزم په پخوا زمانو کې هم و، شتون یې درلوده، یا د ادب سره یو ځای یا له ادب نه بیل. ممکن موږ پیژندنه ممکن له ادبه چا جلا کړی نه و. د دې خبرې تصدیق او د دې خبرې هغه سپړنې لپاره یو څه بل ووایم چې که چېرته راشو دغه د پښتو ژبې 5 ستوري موږ او تاسې په معاصر دور کې وګورو، دوی ټولو ژورنالیزم ته تقریبا کار کړی ده. په ژورنالیزم کې دوی لوبېدلي دي، ژورنالیزم ته یې پنځونې کړي دي او بالاخره ژورنالیزم یې ښه پاللی ده. په داسې حال کې چې دا ژورنالیستان نه ول، ادیبان ول، د ادب لارویان ول. ولې ژورنالیزم ته داسې څه کړي دي چې په هغه وخت کې اصلا ژورنالیست لا شتون نه درلود، هغه د ژورنالیست تشه دې خلکو ډکه کړې ده. نو دلته دا خبره بیا تصدیق او ته رسیږي چې ادب او ژورنالیزم سره ګډ او تړلي مسایل دي، یو له بله سره جلاوالی نه لري او یو له بل نه بیلېدل او شکول نشته ده. نو دواړه سره ګډ دي. دلته راځو چې ژورنالیزم د ادب د ترویجولو وسیله ده، خو بیرته بیا ادب د ژورنالیزم د تقویه کولو یو وسیله هم ده. یعنی که چیرته ژورنالیزم ادب ترویجوي خو بیرته ادب هم راځي ژورنالیزم تقویه کوي. موږ که مثلا په ژورنالیزم کې خبر وړاندې کوو نو دا یوې د ادبیاتو په هغه روزل شوي یا د ادبیاتو په چوکاټ کې ژبې ته ضرورت لري. موږ یو د کوڅې کس او یا مثلا یو بېسواده کس نشو راوستلی چې هغه ته خبر په لاس کې ورکو ته دا ولوله، ریپورټ ورکو چې دا ولوله، دا ثبت کړه. نه، بیرته ادب ده چې ژورنالیزم تقویه کوي او ژورنالیزم ده چې بیرته ادب ترویجوي، ادب خلکو ته ورپېژني. ما شعر نه پیژنده، شعر ما د راډیو له لارې پیژندلی ده. یا مثلا لنډه کیسه او ناول که نه نن سبا په دغه اوسنیو کلونو کې په راډیو په تلویزیون کې خپل اوج ته ورسېده او د دونه کار ورته وشو چې د خلکو په احساساتو او عاطفو ډېر کار وکړو. نن که مثلا په ټولنه کې ادیب، لیکوال او شاعر زیات شوی ده نو برکت یې رسنۍ او ژورنالیزم ده چې دوی وکولی شول هغه ادبیات ترویج کړي.
بل خبره ده چې ادب هم د ټولنیزو واقعاتو انعکاس ته او ژورنالیزم هم همدغسې یعنی هغه د اړیکو خبره دلته بیا راځي چې ادب هم ځینې ټولنیز واقعات راخلي نشري او ژورنالیزم یې هم راخلي تراب د خدای وبخي مړ شو ادب هم راواخیسته تر خلکو یې ورسو ژورنالیزم هم راواخیست یو څه تفاوت پکې شته په هغې باندې وروسته غږېږم چې چا کومه څه راواخیسته ادب څه رقم ته بیان که او ژورنالیزم څه رقم ته بیان که استاد لال پاچا ازمون بیا وایي چې فصاحت او بلاغت هم په ژبه کې شته او هم په ادبیاتو په بخښنې سره هم په ژورنالیزم کې شتون لري او هم په ادبیاتو کې شتون لري خو دلته فقط توپیر په دې کې ده چې که چېرته موږ په ساده او عام فهمه ژبه یو څه وړاندې کوو دا ژورنالیزم شو که چېرته دې ته د لفظي او معنوي صنعتونو یا مثلا د استعارې او مجاز کنایې او تشبیهات او هغه رنګ ورکوو نو بالاخره دا خبره بیا ادبیاتو ته ځي او دا موضوع د ادبیاتو پورې تړل کېږي نو بل تړاو او تړښت چې د ژورنالیزم او د ادبیاتو سره دا ده چې ما مخکې مې یادونه چې د ټولنیزو ناخوالو هغه د استاد زیرک تعریف مې چې راواخیسته چې هغه لیکلي ول چې د یوې پیښې ادب د انسان د ذهن او تخیل د هغو هنري الفاظو زیږنده چې د انساني ژوند یا د بشري ژوند نیمګړتیاوې په ګوته کوي نو دلته بیا دې خبرې ته راځو چې دا کار ژورنالیزم هم کړی ادب هم کړی ده دواړو سره هغه خپل رسالت ترسره کړی ده په افغان خاوره باندې بار بار حملې شوي دي په افغان خاوره باندې په لوی افغانستان باندې بار بار یرغلونه شوي دي د وخت کې لاګر راغلي دلته ظلم کړی ده او بالاخره د موږ د جغرافیې د موږ د ولسونو د وژلو د دې د نیولو استعمار هڅه یې کړې ده خو د دې په وړاندې که ژورنالیزم چپ نه ده پاتې شوی د دوی هغه ظلم او بربریت نړۍ ته ورښودلی ده ادب هم نه ده غلی پاتې شوی ادب هم یاد موضوعات راخیستي دي په شعر کې راخیستي دي ویلي دي تر خلکو یې رسولي دي د غلیم دښمن ظلم یې راخیستی د شعر په ژبه یې ویلی په لنډه کیسه کې ویلی په ناول کې ویلی ده موږ او تاسې ډېر داسې په ادبیاتو کې ډېرې پنځونې لرو چې په هر دور کې چې کوم واقعات شوي دي که ژورنالیزم ثبت کړي دي ادبیاتو هم ورته په ټوله پیمانه په پوره ځواک باندې کار کړی ده دلته ځینې نور موضوعات هم شته دي چې هغه د ادب او د ژورنالیزم تړاوالی سره ښیي یو څه مخکې په هغه کې مو ویل چې فصاحت او بلاغت موضوع یا هم مثلا یو ساده توپیر بل پکې دا راتللی شي په هغه کې په توپیرونه به داسې درته بیان کړم چې د ژورنالیزم او د ادبیاتو چې ادبیات موضوعات په خورا رنګینه او آهنګینه ژبه بیانوي ساده کلیشه‌ای الفاظ راخلي ښایسته کوي یو ډول ورکوي یو سینګار کوي ورته لباس راغوني د استعارو په واسطه د تشبیهاتو په واسطه د کنایو په واسطه د مبالغې په واسطه او د نورو صنعتونو په واسطه باندې دا تر خلکو پورې رسوي ولی ژورنالیزم بیا دغه موضوعات ساده او عام فهمه راخلي ځینې استادان وایي چې په ټولنه کې موږ درې طبقې خلک لرو یو د لوړ سواد یا د لوړ زده کړو خاوندان یو د منځني زده کړو خاوندان دي او یو هم بیا د ټیټي یا بیخي مثلا د کم سواده خلک لرو ادبیات تقریبا یو څه په دې خاطر مغلقوالی لري چې د لوړې او منځنۍ دورې خلک ډېر درک کولی شي ښه پرې پوهېدلی شي ولی ژورنالیزم دومره ساده ده چې د دغو خلکو تر څنګ دغه د ټولنې کم سواده برخه هم پرې پوهېږي او د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي دوی خپلې ګټې او خپل هغه تړاوونه پکې ویني نو ځکه خو موږ تاسې په ټولنه کې ډېر سپینګیری سړی ډېر بېسواده سړی به خو راډیو به یې څنګ کې ایښی دی به د ورځني خبرونه او د حالاتو پیښو نه خبرېدل د ژوند یوه اړتیا ګڼي نو دلته راځو ځینې برخو کې سره توپیرونه هم لري استاد اجمل ښکلی وایي چې دغه یو کتاب د څو انتخابه په هغه کې هغه ژبه په دوه برخو ویشلې ده
یوې تصویري ژبه یاده کړې ده او بل هم بیاني ژبه یاده کړې ده. بیاني ژبه معمولا ژورنالیزم ته کارول کیږي او په ژورنالیزم کې چې څه پیښ شوي کټ مټ مغه نشيږي، زیاتواله کمواله ژورنالیزم نه مالي. اما بیرته تصویري ژبه چې ده هغه بیا ادبیاتو ته ده. من دا خبره یعنی ځکه تصدیق او باور ته رسېدلی چې کله ناول لولو یا لنډه کیسه لولو نو په خپل ذهن کې یو تصویر جوړو، کاغذ ته د کړي یادونه کېږي. زه دلته یو ځانګړی کلی ځان ته جوړوم، غر ده، چینه ده، مثلا د کلي لارې دي، شین فصل ده، په فصل کې خلک دي، لکان دي، انجلیکانې دي، بالاخره هغه د کیسې کرکټرونه دي چې مثلا هغو ته ځانګړي تصویرونه جوړو، ځانګړي شخصیتونه بولو په خپل ذهن کې. نو دا ادبیات رښتیا هم تصویري ژبه غواړي او د ادبیاتو ژبه تصویري ده. همدارنګه بله خبره ده چې هغه بل توپیروالی چې دلته ادب او ژورنالیزم سره جلا کوي، ادبیات په تخیل ولاړ دي. تخیل په ادبیاتو کې یو هنر ده او بیل تخیل ادبیات تقریبا نیمګړي دي. خو ژورنالیزم بیا تخیل ته هیڅ ځای نه لري. په ژورنالیزم کې تخیل جرم ده، خیالات او همدارنګه ځینې خپل افکار او خپل نظریات پکې ورځایول دا جرم ده په ژورنالیزم کې. بله خبره ده چې ادبیات په استعارو او مجاز او کنایو تشبیهات او مبالغو په دې شان ولاړ دي او د دې شان یو دغه اساس ده. برعکس ژورنالیزم بیا د اطلاع رسونې مسلک ده او په دغه اطلاع رسونه کې له دې شان باید ډېر پرهیز سره وکړي. بله خبره ده چې دغه څه مې چې یاد کړي که مبالغه و که خیال و که استعارې وي دا په ادبیاتو کې هنر و، دا ادبیاتو ته یو رنګیني وله. په ژورنالیزم کې دا اصل کې یو زهر دی ژورنالیزم دپاره نه مني اصلا. بله خبره ده چې انځورګري په ادبیاتو کې یو اصل ده. مخکې موږ د تصویري ژبې خبره وکړله چې ادبیات دا انځورونه موږ ته وړاندې کوي، په الفاظو کې انځورونه راته وړاندې کوي. ولې په ژورنالیزم کې دغه مسایل اصلا ځای نه لري، دلته سره جلا دي. که زه یو جمله تاسو ته ووایم چې مثلا په هېواد کې پسرلی راشي، نوی فصل شي، نوی کال نوی شو، نوی هر څه تقریبا نوی طبیعت نوی راټوکېږي، نو دلته په ژورنالیزم کې وایي چې مثلا پسرلی راغی ونه یا بوټي یا ځمکه راشنه شوله، یو ساده عام فهمه جمله لیکل کېږي چې پسرلی راغی ونې غرونه راشنه شول. اما که دا خبره بیا ادبیاتو ته ویسو نو ادبیاتو کې بیا داسې په ډېر یعنی هر یو بیا د خپل دید او زاویې له مخې جوړوي بیانوي، وایي چې طبیعت له ژمني خوبه راپاڅېد، ځمکې شین بخملي کمیس پر تن کړ، ونې او بوټي د امید څانګې پرانیزي، د ګلاب غوټیو د یو نوي سباهون په هیله خپل غوټۍ خلاصې کړې. دې ته ورته نورم دغه رنګیني ده چې ورکوي. په ژورنالیزم کې بیا دا شی نه منل کېږي، هلته ساده او عام فهمه ژبه، هلته نو دغه په ادبیاتو کې چې کوم استعارې دي تشبیهات دي دا اصلا نشته. بل توپیر چې د ادب او ژورنالیزم په منځ کې د هغه وخت ده، کوم واقع چې پیښیږي ژورنالیست مکلف ده چې دی په ډېر کم وخت کې دا جوړه کی، ترتیبی کی او بالاخره تر نشر پورې ورسوي. وخت زیاتوالی نه لري. حتی په رسنۍ کې د دقیقو ترمنځ هم یو رقابت شته ده. هر رسنۍ په دې هڅه کې ده چې دغه موضوع حتی په ثانیو کې له بلې رسنۍ نه مخکې کې یو رقابت شتون لري. اما د ادب لپاره تاسې مثلا کافي وخت پوره ارامښت او سکون چې هر وخت کې ته ارامه وي، هر وخت کې د غوښتل ته دا موضوع لیکلی شي. موضوع په ادبیاتو کې زړښت نه لري، ولې په ژورنالیزم کې موضوع که د نن موضوع سبا ته پاتې کېږي دا به بې ارزښت دی. وبخئ. بل د حقیقت موضوع ده. ژورنالیزم په حقیقت ولاړ مسلک ده او د ژورنالیزم هغه اساس هم په حقیقت ولاړ ده، حقیقت اصل ده. اما په ادبیاتو کې ممکن ځینې موضوعات خیالي او دروغ کاذب ولیکل شي،
یو څه پکې شته چې پیغام د پیغام موضوع ته نه ورځو ولې موضوع دروغ ده اصلا شوی نه ده خو بیرته هغه ته کرا شو پیغام ته نو پیغام به ولري خامخا لیکنه پیغام لري ولې په حقیقت کې اصل کې څه شتون نه لري دا د ادبیات یو رنگینی ده په ژورنالیزم کې که مثلا حقیقت نه وي کاذب شین اصلا ځای نه لري ورسره ناپیلیتوب یا هم بی‌طرفي دا په ژورنالیزم کې که څوک مثلا ځان په یو طرف کې راولي جرم ده د ژورنالیزم اصول او اخلاق نه مني اما په ادبیاتو کې تاسو مثلا لوی لاس لرلی شي مثلا یو چا په پلوي که نه موږ ژوند لیکونه وایو هغې کې مثلا ډېر افراد کوو ډېر داسې یو څه لیکو چې مثلا هغه د موږ راپور یا ژوند لیک ته ښکلا ورکړي هم په ژورنالیزم کې دا شی نشته مخکې خبرې په دې هغه باندې ساده او فهمه ژبه غواړي خو ادبیات به رنګینه او زرین او همدارنګه جملو کلماتو څخه بحث کوي په دې باندې ولاړ ده توازن په ژورنالیزم کې یو بل اصل ده حتی ویل کېږي که چېرته تاسې دوه ډلې سره راولئ او بحث کوئ سیاسي بحث یا نور ټولنیز بحثي هم په دې کې به توازن کوي چې داسې به نه کوي د یوې ډلې به پوه کس راغواړي د بلې به ناپوه راغواړي یا هغه علمي رتبه یې کموي نو دا ژورنالیزم وایي چې مساوي والی اما په ادب کې بیا مثلا توازن اصل کې یعنی ترجیح نه ورکول کېږي ورته یا هم مثلا بل دقت ده چې دا یو نړیوال اصل ده په ژورنالیزم کې خو په ادبیاتو کې کله کله لا دقت هم نه وي ځینې مسایل مثلا په ژورنالیزم کې واقع شوي نه وي په هغې راپور نشو لیکلی اما په ادبیاتو کې موږ کولی شو چې غیر واقع شوي شیان چې مثلا موږ احساسو چې داسې یو څه به په راتلونکي کې کېږي اما لیکنه پرې کولی شو سوله نه وله په افغانستان کې سوله نه ورغلی خو سولې دپاره ډېر شعرونه ولیکل شو د سولې لپاره ډېرې کیسې ولیکل شو د سولې لپاره ډېر موضوعات بیان شو همدارنګه په ژورنالیزم کې هغه د ژبې او د وینا په لحاظ باندې ځینې مسایل او ځینې مفاهیم چې ژورنالیزم راخلي هغه په جلا ژانرونو کې راخلي او په ادبیاتو کې بیا جلا ژانرونه دي همدارنګه په ژورنالیزم کې شخصي تضاد اصلا هیڅ شتون نه لري که یو کس سره ته هیڅ نه غږېږي هم په ژورنالیزم کې تا سره مخامخ کېږي ته مجبور یې خلکو ته به د ده نه هغه کوم رسالت در سپارل شوی د هغه به راخلي خو په ادبیاتو کې بیا دغه شی اصلا شتون نه لري یا که لري هم ډېر کمه هغه ورته ویل کېږي ژورنالیزم شایعاتو ته وخت نه ورکوي ارزښت نه ورکوي ولې ادبیات کله کله ځینې خیالي موضوعات هم راخلي ځینې شایعات هم راخلي خو حقاب ما تر ننه پورې زه چې څونه مې هغه کړی څه نشته دي که نه ښاپیرۍ ده او حقاب ده او څه که نه یا دا شیشه کې دي او څه دي دا ادبیاتو راخیستي دي ولې په ژورنالیزم کې دا شان بیا ځای نه لري نو په ټوله کې دلته د ځینې نړیوال او اقتباسونه هغه دي په ټوله کې زه دا په خپلې خبرې رالنډوم چې وخت هم کم ده موضوعات ډیر دي را سره چې ادب او ژورنالیزم سره نش لیدونکي اړیکې لري ادب او ژورنالیزم یو بل ته لازم او ملزوم ده ادب او ژورنالیزم هیڅ کله سره نشي پیلیدلی مخکې موږ یادونه وکوله چې ژورنالیزم ادب ترویجوي خو بیرته بیا همدغه ادب ده چې ژورنالیزم تقویه کوي یعنې یو له بل سره نش لیدونکي اړیکې دي دلته په هغه د اړیکو تړاوال چې مثلا ممکن یو څوک اوس پوښتنه دا وکړي چې ښه تخیل یا مثلا ځینې هنري کلمې یا ځینې هنري الفاظ په ژورنالیزم کې بیخي شتون نه لري یو څه ژانرونه لرو د پکیج په نوم پیچر په نوم کالم په نوم یا لحظه ده او چرګ ده چې دا تقریبا ټولې په ادبیاتو ولاړې دي په لحظه او په چرګ کې داسې یو څه راخیستل کېږي چې هغه مکمل د ادبیاتو زیږنده ده یا مثلا پیچري راپورونه که راواخلو په پیچري راپور کې مکمل په ادبیات راخیستل شوي دي یا مثلا په داسې یو شکل راخیستل شوي دي چې دغه پیچري راپور موږ پوښتنې ورځې وکړو چې ښه دا دونه برخې موږ په ژورنالیزم کې لرو پیچر ته څه ضرورت ده چې موږ دا پیچر راخلو دلته موږ ته استاد په دې جواب کې چې یو کس د دا له ورځنۍ خبرونو ستړی شي هره ورځ مرګ انتحار انفجار وژنه قتل که نه د دې موضوعاتو نه ستړی شوی ده
خو څنګه وکولو چې دا پیغام یا دغه خبر یا د اطلاعات یا د معلومات تر نورو پورې ورسو. خلک ستړي شوي دي، خو چې کله ستړي کېږي بل اخر په یو بله طریقه باید ورته ورسو. خپل رسالت باید څنګه کو ادا کو سره. ځینې نړیوالې نظریې دي په لنډ ډول یو څو دانې دام درته وایم چې جورج اورل وایي چې ژورنالیزم د واکمنو او زورورو په وړاندې د حقیقت وسیله ده. بیا ارنست هیمینګوي وایي چې ښه ادب پیښه له واقعي پیښې هم ډېره ښه او ژوره راخلي. بل ځای کې بیا ګابریل ګارسیا وایي چې ادب او ژورنالیزم د حقیقت هغه مختلف بیانونه دي. ادب احساسات ښکاره کوي ادب، او ژورنالیزم بیا فزیکی وضعیت ښکاره کوي. محمود طرزی بیا وایي چې ادب او ژورنالیزم د یو ملت د ویښتیا او مبارزې وسیلې دي. محمود طرزی د افغانستان د ژورنالیزم پلار د هغه د موضوع لیکلې ده چې که چیرته سره جلاوالی وی نو د هغه وخته به سره راجدا کړي وو. نو دلته موضوعات بیخي زیات دي را سره، کفایت به همدونه وکړي. که کوم ملګری سوال پوښتنه لري انشاءالله هغو ته به هم په هغه تر خپله وسه ورکړو. ډېره مننه.